لوی درستیز دا ځل پاکستان ته مخامخ ګواښ وکړ. څنګه پاکستان په لړزه راوستی دغه تازه اخطار کې څه وویل؟ راځئ دغه ویډیو تر اخره وګورئ او چینل هم ترسره د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. لوی درستیز وایي چې افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او بل هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره تیری وکړي. دغه څرګندونې لوی درستیز قاري فصیح الدین د مرغومي په 5مه پکتیکا ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د 203 منصور په اردو د دویمې لیوا د معسکر د پرانیستلو پر مهال وکړي. هغه وویل دوی هڅه کوي چې داسې یوه پیاوړې اردو رامنځته کړي چې موږ په هیواد کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ له پولو جدي ساتنه وکړي او د ټولو قومونو استازولۍ هم وکړي. نوموړی زیاتوي چې موږ د هیڅ هیواد په چارو کې لاسوهنه نه کوو خو هیڅ چا ته هم اجازه نه ورکوو چې زموږ یو لویشت خاوره هم ونیسي. دغه راز په دغه غونډه کې د پکتیکا والي مولوي عبدالله مختار په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او هیڅ چا ته هم اجازه ورنه کړي چې ګډوډۍ رامنځته کړي. نوموړی وایي چې خلک له حکومت سره پوره همکارۍ کوي او اوس هم هغه وخت را رسېدلی دی چې باید له خپلو پولو څخه په کلکه ساتنه وکړو. تر دې وړاندې لوی درستیز ننګرهار ولایت ته هم د سفر په ترڅ کې ویلي وو چې د افغانستان له پولو څخه جدي ساتنه کوي. په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر سر د پاکستان او طالبانو اړیکې یو څه خرابې غوندې ښکاري او نن سبا دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ډیره ګرمه ده. نو ستاسو نظر په دې اړه ډیر زیات مهم دی. خپل نظریات مو راسره شریک کړئ. زه هم په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله نشروم. تر بیا بلې ویډیو مو په الله سپارم. ښه وخت.